د امریکا او طالب تر هوکړې 115 ورځې وروسته کیسه څنګه روانه ده؟ خلیلزاد په ویاړ وایي د قطر له هوکړې وروسته یو امریکایي هم نه دی وژل شوی، خو دېخوا افغان وژنه د تیرو کلونو په پرتله 3 برابره زیاته شوې ده. له هوکړې 115 ورځې وروسته یو امریکایي هم له افغانستان څخه نه دی وتلی او په ښکاره هوکړه نقض شوی، خو طالب یې په تړاو چوپه خوله دی. د امریکا طالب او افغان وژنې ډرامه له قصده دغسې لویدلې ځکه تعریفېږي چې د امریکا د نوې پروژې د موندل شویو اسنادو پر اساس نه حکومت حیثیت ولري او نه طالب، ترڅو خلک په پټو سترګو په خپله د امریکا د حضور غوښتنه وکړي. همدا پرون په سمنګانو کې د طالب له لوري کوچنی قیامت جوړو، خو نه امریکا وایي چې سوله هوکړه زیانمنېږي او د 115 ورځو له تېرېدو وروسته چې یو امریکایي هم نه دی وتلی، طالب هم د دې هوکړې په اړه چړونګ نه کوي. د طالب او امریکا د جګړې ټوله مسله همدومره ده او همدغسې ده تر دې وروسته په څوک ومني چې طالب خپلواک دی او طالب څه ډول ثابت کړی شي چې جګړه یې فساد نه جهاد دی. د سولې روانه ډرامه تر دې لا زیاته ځکه ګنده ده چې د امریکایي وینه پکې په تضمین خوندي ده، خو د افغان وژنې سلسله پکې اوج کې روانه ده. امریکا ویلي و چې 15 اډې به خالي کوي او طالبانو چغې وهلې چې زموږ د هوکړې لویه لاسته راوړنه همدا ده، خو نن د خپلې لاسته راوړنې ثبوت څه وړاندې کولی شي؟ یو دقیق یو امریکایي هم نه دی وتلی، ایستل شوی هم د درملنې لپاره په کورونا ناروغۍ اخته شوی و. نه جګړه بنده شوه، نه امریکا وځي او نه طالب له بهرنیو استخباراتو ځان خلاصولی شي، نو په یوه دغسې جنجال کې راګیر حالت ته هم خوشبیني وشي. تر دې ټولو نمایشاتو وروسته هم خلک په طالب باور وکړي او دا ډرامه د افغانستان سلامت کیسه وبولي. په همدې ټولو دلیلونو طالب د امریکا ستراتیژیکو ملګری دی او د راتلونکو سیمه ییزو او نړیوالو رقیبانو د ځپلو لپاره د کرایي عسکرو په توګه انتخاب شوی او کارول کیږي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو